الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. شپږمه سپاره ده سورة مائده او 50 نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې الله جل شانه د موسی علیه السلام واقعا ذکر کړه چې کله بحر کلزوم باندې بن اسرائیل او موسی علیه السلام صحیح سلامت دا پورې وتل، بیا الله جل شانه حکم راولېګو چې بن اسرائیل ته وایا چې ستاسو کوم خپل اصل علاقه شام دی، د عمالقو سره جهاد وکړي او د خپل علاقه د آزاد کړي. موسی علیه السلام دوی ته د الله حکم واورو، نو دوی چې د موسی علیه السلام ته ویل وای دا ډېر زیات زورور خلق دی او زورور قوم دی، بس تلاړ شه او ستا رب دم لاړ شي، تاسو دوانه لاړ شي الته جنگ وکي او موږ بدل تناسي. نو اس پرې آیت کې د موسی علیه السلام مناجات ذکر کړي. قال ربي ویل موسی علیه السلام اے زما رب انی لا املک الا نفسی، زه اختیار نه لرم صرف په خپل ځان باندې، واخي او زما پرور چې هارون علیه السلام دی، نو ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، بس فرق وکړه، بفرق مراد فیصله ده، فیصله وکړه په مین زمون کې او په مین د قوم فاسقانو کې. نو بس الله جل شانه دې ته سزا دا ورکړه چې واده تیه کې دوی څلوېښت کاله الله حساب کړل او جیل کړل پکې، بس دوی سفر کاوه د هغه واده نه به دوی وتلې دا نشو. بیا به الله په دغه واده کې ډیر زیات انعامات په دې بنی اسرائیل باندې کړو، ځکه د خوراک سکاک تنظیم دای نو، الله بمن او سلوا دا په دوی باندې نازل ولا دا د دوی خوراکو. موسی علیہ السلام ته الله جل شانه حکم وکړو وای دا ګټه وه په دې همسا سره، په همسا سره ګټه وه 12 چینی 12 قبیلې او 12 چینی دا د ګټه نه تو شروع شوي، د هر قبیلې د پارزان ل چینوا د سوري تنظیم هم نو، الله سپین اورز دارا واستلو بس په دې باندې چې دا سورش. نو الله دې له دا سزا ورکړه هم په دغه وادي ته کې به موسی علیه السلام او هارون علیه السلام بیا هم وفات شو. موسی علیه السلام اشکال دار دی، هارون علیه السلام الله دا د دې لپاره نو کټ کړی چې هغه الله د قوم د لپاره را لګیلی د تبلیغ لپاره، او قوم دلته نو موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ورته په دغه ځای کې چې تبلیغ کو، نور هغه په تور سزا نو بلکې د قوم د تبلیغ د لپاره وو، د هغه تبلیغ ورته موسی او هارون علیه السلام چې دا کو. نو قال ویل الله تعالی فانها بشک دازمه مقدسه محرمه علیهم، ممنوع په دوی باندې 40 سنه سلوخ کالا یتیهون فی الارض، او دوی به سرګردانه ګرځي پزمکه کې. فلا تأسا پس تمغم جن کیگا علی القوم الفاسقین، فقوم فاسقانو باندې. قال اول موسی علیہ الصلوۃ والسلام
ربی اے زما ربا انی لا املکو بشکاز اختیار نلرم زمالک نیم الا نفسی مگر پخپل زان باندی و اخی او پخپل رور باندی ففرق بیننا پس فیصلہ وکی زمون پمنس کی و بین القوم الفاسقین او فمن دا قوم فاسقانو کی قالا اللہ تعالی افرمائل فإنها پس بشکا دازمکا مقدسا محرمت ممنوع دا علیہم پدوی باندی 40 سنہ سلویخ کالا یتیہونا دوی باہرانا سرگردان گرزی فی الارودی پزمک کی فلا تأسا پس تمغم جن کی گا علی القوم الفاسقین فقوم فاسقان باندی قال اویل موسیٰ علیہ السلام ربی اے زمان ربا انی لا املکو بشکاز اختیار نلرم الا نفسی مگر پخپل زان باندی و آخی او پخپل رور باندی ففرق بیننا پس فیصل وکا زمون فمنس کی و بین القوم الفاسقین فمن دا قوم فاسقانو کی یعنی ففرق اصل کی جداوالی تیویلی کی زمون کو دلی فمنس کی جداوالی راولو فیصل وکا قالانو ویل اللہ تعالی فإنها محرمة پس بشکا دازمکا مقدسا ممنوع دا علیہم پدوی باندی 40 سنہ سلویخ کالا یتیہونا دویبا حیرانا سرگردان گرزی فی الارودی پزمک کی فلا تأسا پس تمغم جن کی گا علی القوم الفاسقین پاگا قوم فاسقان باندی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ سمویل سمور البریانی فرفر دا عمل کلو توفیق رکی دنیا و آخرت خوشحالیانی رکی اللہ زمان مصیبتون و تکلیفون نمانگ دا محفوظ کی دا کم مرحوم و پاچی اللہ دے درس عجر و ثواب دے روح تاچی دے غور ورسی اللہ والرحم کرم فضل فیچی دے غور کی اللہ تقصیرات ورطا معاف کی اللہ دیر پر سخت سپر بانی در اللہ دا سخت سپر دا ورطا احسان کی اللہ دا آسانی معاملہ ورسر افرمائی اللہ قبر دا جنت دا باغچون باغچاو گرزی حد نظر پر ورطا چی دے کولاو کی اللہ اسلام المنر عاجز دا اکرام او اعزازی افرمائی اللہ اکرام و اعزازی افرمائی اللہ بس مندگان تے صبر جمیل ورکی اللہ منگ طول تا اللہ وقت وخرن یو کس زی دا منگ تا فیغام دے تو منگ بم دا سیزو اللہ منگ دا دے مرد نم اخی مخی دے غفلت دا خوب نرا بیدار کا منگ تا دنیت اعمال کول توفیق لراکا اللہ تخپل رضا اظہار رانا افرمایا اللہ اگا وقت پر منگ تا مرد مناولی تر سو پوری چې تاسو زمونږ ناراضي شوي نه وئ کله چې تاسو زمونږ ناراضي شي بیا راته مرګ راولي او موږ په وخت کې موږ ټول مسلمانان ته په تصدیق د زړه په اقرار د ژبه د اوچت کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله